النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. دا یو خاص مسله ده، خاص مسله، او دا مسله دا چې کله طلاق او باین شي، خاون خزل طلاق ورکی او په عدت کې دنه رجوع نشي، طلاق باین واقع شو. وز طلاق باین نورستو خزو خاون بیا جوړ دی یو بلتا، او خاون مغواړي چې دا خزه زما خزه شي، او خزه مغواړي چې واپس د خپل خاون کړه لاړ شم، نو دا صورت بالکل جائز دی چې واپس دی نکاح وکي. خو شرایط ولداري نکاح بم نوي تړي، مہر به هم نوي، گواهان به هم بدی نکاح کی وی. نو چې دا شرایط کله پوره شي نو دا بیا جایز دي. شان نزول دسه بیان شوی دی چې دا آیت د حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه مبارک راغلی دی. داغه د خور او داغه د اوخي مبارک، د خور دا او د یو ملګری دی ابو الیداح په نوم باندې دلې په نکاح باندې ورکړه، او د اوخي د درا خور طلاق کړله، عدت تیر شو او د ترجمه نکړه. د خیال دا چې ځا طلاق مې دا شوې دي، اوس به عدت کې دنه رجوع کی، عدت ختم شو رجوع نکړه. بیا ورستو دا ابو الیداح خپو، نو واپس یې پدې خپل خزه پسې نکاح پیغام راولې وو چې کستا خوخي بیا بجوړ شو. نو خزه راضي شو چې بالکل ټیک ده. رضی الله عنه ویل چې نه کېدې نشي، او د خپل اوخ ته ویل چې تعالی ګوره ما خپل خور په نکاح درکړل او تا پرې خو د طلاق دی ورکړل، اوس قطعا ز خپل خور تعالی واپس په نکاح نه درکوم، او نکاح ختم شوی دا، او ځان بل غم کوه او ز خپل خور په نکاح نه درکوم تعالی. نو آیت راغې چې مسلمانانو چې کله تاسو خزه طلاق کړلې او داغه نه بعد عدت ختم شو او طلاق وشول او بیا خزه خاون راضی دي نو فلا تعزلوهن ممن کوي. نو باس ابو الیداح ته جواب ولګو معقل ابن یسار، او د قسم هم کړو چې زما د قسم چې نشي کېږي دا ول رازا او بالکل الله حکم تغاړک دما او زما خور بوزا، او داغه نه بعد د قسم کفاره ور کړلا او دا حکم تغاړه کې خودلا. دې ځکه یو مسله بیانېږي چې الله دا حکم چاته کړی دی، اولیاء او ته کړی دی. اولیاء معنا ولی. نو آیا بغیر د ولی نه نکاح کیږي او کنه کیږي؟ یعنی خزه د خپل ځان په خپل باندې حقدار ده، او کنه د پلار د ورور د نکدا په نکاح باندې ورکړي. د جمهور مذهب دا دی، امام مالک، شافعی، احمد او جمهور علما، چې لا نکاح الا بولی، د ولی نه بغیر نکاح نه کیږي. یو حدیث دا دی. دویم حدیث په سنن د ابن ماجه کې دی، رسول الله فرمایي لا تزوج المرأة نفسها، صفا الفاظ لا تزوج المرأة نفسها، خزه خپل ځان په نکاح نشي ورکولای. او فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، هغه خزه زناکار ده چې ځان په خپل په نکاح باندې ورکړي. نو لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. دا دویم حدیث دی. او دین علاوه دلتم چې کله معقل ابن یسار نه درازي نو دته وی چې تی ممنه کوا، معلومه دا شو چې د من حق الله حاصل لې. دا نورم ډیره حدیث دي په بنیاد باندې جمهور دا وی چې خزه خپل نکاح په خپل نشي کولای، بلکې دا به د ولی اجازه ته به دا محتاجي. او بل دا یو حدیث کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي ایما امرأة نکحت نفسها بغیر ولی فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. درې ځل نبی علیہ السلام ویل کوم خزه چې ځان د ولید اجازه نه بغیر په خپل باندې ورکی نکاح باطل ده. دغه دلایل په بنیاد باندې علما وایي جمهور چې خزه خپل ځان په نکاح نشي ورکوله. علماء احناف امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې خزه په خپل باندې خپل ځان په نکاح باندې ورکول شي نه بغیر د ولید نکاح کېدی شي. او دا غوی دلایل دغه آیت نمبر 230 دی چې حتی تن کې زوجن غیره، حتی چې نکاح وکي د بل خاون سره، دغه د نکاح نسبت چاته شوی دی؟ خزه ته شوی دی. نو نکاح خزه په خپل باندې کول شي. د سره دی آیت هم دا مسله ثابتای چې فلا تعزلهن اين كهن ازواجهن، چې دا خزه نکاح وکي د خپل خاوند د خاوندانو ته شوی دی. د امام ابو حنیفه صاحب دا مذهب دی پکې. نو بعض علما د ولید اجازه نه بغیر د نکاح قائل دي، بعض نه دي قائل. دا لوی علماء امامان دي. دیو جن امام محمد رحمه الله یو ډېر خولي خبره پدې کې کړې ده چې دلته نکاح ته بکتل کېږي، د نکاح پوزیشن ته چې د خزې د نکاح د چا سره کړی ده ولید اجازه نه بغیر. کدی دا نکاح چې کله وشو دا به موقوف وي، عدالت به دایره ساري. نو ګوري به کدا نکاح د کف سره شی وقوف ده چې دغه الګ د دې جنې د خاندان سره مناسب دی، دینه لاندې خاندان نه دی،
او د جنې د خاندان په دې بدی نخ کار کیږي چې د خلکو سره د نکاح وشي نو بیا د نکاح شوی دا او بل پرس کدی جنې د چا سره واده کړی دی چې هغه ډېر نچلا خلک دی ډېر کمزوري خلک دی او په دې نکاح باندې دا د جنې دا کور او د مور او پلار په بدی ښکاری سرخ کته کیږي په نو دی له حق د اعتراض حاصل لې بیا به دی رپورټ وکي او عدالت کې به واپس دغه نکاح ماته کې جنې به د پلار کور کړ بیا راځي نو اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکړي خزو لرا فبلغنا اجلهن نو دی ورسیږي اجلهن خپل نیټو ته دلته بلغنا معنا رسیدل وکا فبلغنا غي ورسیږي اجلهن خپل عدتونو ته فلا تعذلوهن ممن کوي دا خزي ممن کوي نه اختیار اشتیا د اختیار اولیاء ته دي فلا تعذلوهن ممن کوي دا خزي عین کې نه د نکاح کولو نه نکاح وکي ازواجهن د خپل خاوندانو سره اذا تراضوا کله چې دی راضي وي بینهم په خپل مینس کې بالمعروف د معروف طریقې مطابق خدا به د معروف طریقې مطابق معروف طریقه څه شولا معروف طریقه دا چې دا نکاح پټ نه وي بلکې دا وښکاروي معروف طریقه منکر کار په دې کې نه شوي ذالک دا حکم دسی حکم دی یعذ به نسیت کیږي په دې حکم باندې منغه چاته کان منکم یؤمن بالله کان منکم چې په تاسو کې یؤمن بالله په الله باندې ایمان راوړي والیوم الاخر په اخر ورځ باندې ایمان راوړي ذالکم ازکا لکم واطهر ذالکم دا عمل ازکا لکم پاک بچ ازکا لکم واطهر ازکا لکم اطهر بعض علماء یو معنا کوي چې ډېر پاکون کې شی د تاسو د پاره او تاکید دی پکې دا به تاسو پاکي ذالکم ازکا لکم دا ډېر د پاکي حکم د تاسو لپاره پاکون کې د تاسو لپاره او اطهر پاکون کې د تاسو لپاره د دوه معنا وکا ازکا او اطهر پاکون کې تاسو به پاکي دویم نمبر معنا دا شوی دا چې ازکا معنا د خیر او اطهر معنا دا خپل د سی معنا وکا ذالکم ازکا دا عمل دیر غور دی لکم ستاسو لپاره غور عمل دی واطهر لقلوبکم او پاکون کې د ستاسو زړونو لرا زړونو په دې باندې ستاسو پاکي ولی په پاکي ځکه د معروف طریقې مطابق چې کله جنې واده شي خلک پاغي باندې خوشاله وي دا ښه وشو بل پرس که په غیر معروف طریقه باندې جنې د کور نه وتله او یا الګ د کور نه وته د سې نکاح وشو نو ارسو پاغي بیا به د ښکاری نو هغه بیا ازکا او اطهر نه ده هغه نکاح به ازکا او اطهر وي چې دا ښه صحیح نکاح به کې وشي او صحیح دغه نه بعد بیا جنې په خلک راشي کور ته بوزي او د خاون کور ته لاړ شي دقه شو ذالکم ازکا لکم واطهر دا معنا شو دریم نمبر معنا شوی د ازکا د دنیا سره لګي او اثر د اخرت سره لګي ذالکم ازکا لکم دا پاکون کې د استاد لپاره په دنیا کې او اثر پاکون کې د استاد لپاره په اخرت کې یو بل معنی هم شوی دا چې ازکا معنا دا چې ذالکم ازکا دا کار چې ده ازکا لکم زیاتون کې د استاسو عزت لرا عزت پم زیات کی او اطهر سمانا دا و اطهر معنا خپا کون کې د تاسو لرا تاسو به پاک یی یعنی استاسو باندې سو الزام نشي لګولې پاک بغرض سو چپاک او د ازکا یو معنا علما دام کړی دا چې بچکون کې د بدنامۍ نه ذالکم ازکا دا ډېر بچکون کې د بدنامۍ نه بدنامه باندې بنلېږي والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پویږي تاسو نه پویږئ